د پاکستان جاوید افریدي افغان موټر چلوونکي ته مبارکي ویلې ده. کار او ویستل شوی زیار یې د ستایلو ګڼلی. وایي زما یې شخصا کار او ډیزاین خوښ شو. چمتو یم چې مخکې ورسره همکاري او کومک وکړم. د یادولو وړ ده چې د لومړي ځل لپاره یو افغان انجینر یو ډېر عصري او په زړه پورې ورزشي موټر جوړ کړی چې په کور دننه او په ځانګړې توګه په نړیواله کچه زیاته ستاینه کیږي. دغه افغان انجینر چې په ایران کې زده کړې کړي وایي زه د خپل رښتینې خاورې خدمت کوم او نړۍ ته دا ثابتوم چې افغانستان کولی شي له ایران، پاکستان او حتی له جنوبي اسیا څخه ښه شی جوړ کړي. ویاړم چې افغان یم او نړۍ ته وایم چې افغانستان اوس هم ژوندی دی او څه اخلي. هیره دې نه وي چې جاوید افریدی یو پاکستانی سوداګر دی چې د پېښور زلمي لوبډلې د مالک په حیث یې شهرت ترلاسه کړی. هغه تل له افغانستان سره نیک نظر څرګند کړی دی.